पोटेंशियल था। اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کلچرل ٹورزم کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، آرکیولوجیکل ٹورزم کا ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور کافی کام اس پہ ہوا ہے جس سے ہماری کافی جو ایسے سائٹس تھیں آرکیولوجیکل سائٹس وہ پریزرو ہو گئی ہیں، جن حالات میں وہ جا رہی تھی ان کو پریزرو نہ کیا جاتا تو شاید وہ ختم ہو جاتی۔ اسی طرح جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کا بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس ہمارے صوبے میں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن میں ٹورزم میں کافی کام ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے شروع کر دیا، اور ان سب سیکٹرز کے اندر ٹورزم کے اندر ہم ایک ایسا ماحول دیں گے لوگوں کو جس سے ہمارے پاکستان کے لوگ بھی اور ساتھ ساتھ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئیں، مختلف مذاہب کے لوگ آئیں اور یہاں پر آ کر اس ٹورزم سے اپنا اچھا وقت گزاریں، یہاں پر آ کر اپنی یہاں سے یادیں لے کے جائیں، اور ہمارا جو لوکل ایریا کے وہاں لوگ ہیں ان کو بھی اس سے ریونیو آئے، پیسہ آئے، اور ہمارے صوبے کو بھی اس سے فائدہ آئے۔ حسن خورشید صاحب آ جائیں، چلے کوئی مسئلہ نہیں۔ حسن خورشید جنرل مینیجر پر کانٹیننٹل مالک جبا، سر یہ اصل والا بندہ ہے، مالک جبا میں بیٹھا ہے، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی بگ الاٹ لگژری، اور اس کے جو انٹرنیشنل ایک اسٹیچر ہے وہاں کے چیئر لفٹ کا وہ سب کو پتہ ہے۔ The next one is Raza. We are requesting him، ہاشم گروپ سے کہ وائس پریزیڈنٹ ہے جناب آصف رضا، پشاور میں خوشامدید کہتے ہیں، آپ آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہوٹل چین ہے، اعلیٰ معیار کی سروسز ہیں۔ چلے جی، نیکسٹ ون از ہوٹل الپائن نتھیا گلی۔ ہوٹل الپائن نتھیا گلی، دی آنریبل CEO سمر خان is requested to please come. The next one is ہوٹل ایلیٹس نتھیا گلی۔ ہوٹل ایلیٹس نتھیا گلی۔ یو منٹ جی، آپ جائیں، آپ لیتے رہیں، آئیے بھی اس سیکوینس میں آپ آتے رہیں پلیز، اس سیکوینس میں آتے رہیں۔ ہوٹل ایلیٹس نتھیا گلی، دی CEO حمید گل، پلیز کم اینڈ ریسیو یور ایوارڈ۔ کلاش، so this award goes to her for Bani Kalash, guest house Kalash, Mohtarama Virat Bibi, thank you. Next. The next is Burj Al Swat Hotel۔ مرګرو زه ملنګ زین الله جان صدا یې وړیا تاسو په خدمت کې حاضر یم، او زه د عمر دو چرسدې سره تعلق لرم، او د 47 سالو نه ستار غوما ما تمغه امتیاز مو واغشته، او نور خیبر پښتونخوا ایوارډ مې هم ګټلی دی، فرانس ته، لندن ته، آسټرالیا ته تللی یم، او د پاکستان نوم مې روښانه کړی دی۔ نن په نشترحال کې پروګرام دی، نشترحال واپس سیټ شو، جوړ شو د خیره، او ډېره غټه پیسه په نشترحال ولګېده، او دوباره به انشاءالله ډېر زر د فنکارانو لپاره پروګرامونه په دې کې سټارټ شي۔ موږ د موجوده حکومت ډېر شکرګزار یو په دې باندې۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زما نوم شاهد ملنګ دی او رباب وږم او سنګینګ هم کوم. نو نن سی ایم صاحب راغلی و، بس صحیح د پروګرام و، نور زموږ ښکلې سندرغاړي راغلي دي، نو زه وایم چې بس روزانه دغه شان پروګرامونه او لکه دغه اکټیویټیز کېږي، نو خلک به هم خوشحالي او موږ به هم خوشحاله یو، نو ښه ده چې نشترحال نن واپس بیا خپل ځای له راغی۔ السلام علیکم، میں ہوں افشا زیبی، اور آج یہ جو پروگرام ہوا ہے جی، اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بہت سی ایم صاحب کے ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے اس کو بحال کیا ہے، کیونکہ یہ کافی ٹائم سے بند تھا، اور پروگرام جو کلچرل تھے وہ نہیں ہو رہے تھے، اور سارے فنکار جو ہیں بہت ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ اسٹیپ ان کا بہت اچھا ہے ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ډېر زیات خوشحاله یو، او زه وایم چې به حیثیت یو آرټسټ
نو زموږ دپاره ډېر زیاته غټه اپورچونټي ده. بیا چې وزیر اعلی صاحب کوم اعلان وکړ د آرټسټانو دپاره چې هغه یې 25% بیا وزیر اعلی صاحب 100% وکړه، دا ډېره ښه دي. خو دا زه خبره کوم چې الله دې وکړي چې دا رښتیا شي، دا خبرې په کاغذونو کې پاتې نه شي. زموږ ډېرې خبرې چې کوم په کاغذونو کې پاتې شي. نو د آرټسټانو دپاره ځکه چې آرټسټ تاسو یې نو آرټسټ شته، چې ستاسو سترګې نشته نو مونږ نه یو. ځکه چې د کتلو دپاره او د خوښولو دپاره سترګې پکار دي، ذهن پکار دی. نو زما په خیال چې سترګې دي تاسو یې نو مونږ یو، ستاسو نه بغیر مونږ هېڅ نه یو. او زه هم چې الله تعالی دې دغسې پروګرامونه راولي چې دا پاکستان او پېښور هم روښانه شي او بیا عکس زموږ آرټسټان راشي، مونږ یو ځای شو. ډېره زیاته مننه. ډېره